الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تر حمد صلاة و سلام وروسته اسلامي امت د ټول بشریت خیرخوا د اسلامي امت د وجود موخه د الله تعالی بندگی د بشر له ناولو پنجو څخه د ټول بشریت ازادي سوکالي خوشحالي او د بشر د حاکمیت ټغر ورټولول او د الله تعالی دین په بشپړه توګه په پښو درولو. الله تعالی د بدر په میدان کې د خپل پیغمبر دعا قبول کړه او خپل لښکر د باطل په مغرور ځواکونو غالب وګرځاوه. دغه صحنه د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې بیا تکرار شوې. د چنګیز انګریز او د وارسا د تړون او د ناتو د تړون د عسکري ځواکونو ماتې او شاګرس کېدل زمونږ د دغه ادعا ریښتینی شاهد دی. اصحاب کرام په همدغه رسالت سره په نړۍ کې خپاره سول تر څو ملتونه د بشر له غلامۍ څخه خلاص کړي. هجرتونه جهادونه شهادتونه د همدغه لوړ هدف لپاره وزغمل. د فارس د امپراتورۍ په جبهه کې د قادسیې د جګړې له نښتلو د مخه د ایران فاتح او د اسلام د وسلوال فوج اعلی سرقمندان سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه حضرت ربیع بن عامر د ایران د امپراتور رستم دربار ته د مذاکراتو خبراتو لپاره ولیږه. په داسې حال کې چې د ایران امپراتور د 80 کیلوګرامه سرو زرو او یاقوتو مرغلرو په تاج کې د سرو زرو په تخت ناستو او ټول دربار په قالینو او ریښمینو پردو ښایسته و. د اسلام د لښکرو سپاهي په ډېر لوړ مورال د ده دربار ته په عادي لباس او خپلې تورې سره په اسپور ورننوت. د ایران امپراتور ورڅخه وپوښتل چې تاسو د څه په خاطر دلته راغلي یاست؟ تاسې عربان خوار خلک یوه جوړه جامې او یوه جوړه څپلۍ او یو خورجین خرما به هر یو غازي ته درکړو. په خپله مخه خپل هېواد ته ستانه سئ. حضرت ربیع بن عامر را د مخه او ورته ویل چې زموږ موخه مادي شتمني ترلاسه کول او د ځمکو نیول نه دي بلکې د یو ستر پیغام سره موږ ایراني ملت او نړیوالو ته راغلي او هغه دا چې الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم. يعني من دي الله تعالى لخوا معمول یو چې د الله تعالی جلت عظمته بندگان د بندگانو له بندګۍ څخه خلاص کړو او د الله تعالی بندګۍ ته را وبولو او په همدې توګه د دنیوي ژوند له تنګسۍ څخه خلاص کړو او د آخرت له پراخې نړۍ سره اشنا کړو او د ظالمانه نظامونو څخه د اسلام د عدل او انصاف نظام ته را وباسو. زمونږ رسالت او دنده د الله تعالی دین ته بلنه ده. هر چا چې دغه دعوت قبول کړي موږ یې منو او ورڅخه بیرته ستنیږو مګر د انکار په صورت کې به ورسره په تلپاتې جګړه لاس پورې کوو تر دې چې د الله تعالی موعود ته ورسیږو. هغوی وپوښتل چې موعود څه شی دی؟ ځواب یې ورکړ چې جنت چې څوک په همدغه حالت یعنې د اسلام د منکرینو سره په شخړه کې وفات سي هغوی ته د جنت زیری او دنیوي بری به د هغو مسلمانانو لپاره په برخه وي چې ژوندي دي. په یو بل روایت کې راغلی دی چې د ایران امپراتور ورته وویل چې نور تعلیمات بوتې دي. هغه ورته په ځواب کې ویلي چې الناس كلهم بنو آدم فهم اخوة لأب و ام. یعنی ټول انسانان د آدم اولاد د مور پلار بچي دي. په دغه ستره وینا کې حضرت ربیع د اسلام د دعوت او بلنې دوه اساسي مقاصد په ګوته کړل چې یو تعلق بالله یعنی الله تعالی سره اړیکه ټینګول او دویم د بندگانو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا. اوس مهال خو بشریت یو بل وینو ته تږی ناست دی. نن ورځ خو د امت زیاتره افرادو خپل مسؤلیت هیر کړی دی. مسلمانان هم د جاهل ملتونو په شان په دنیوي چارو کې مشغول دي. موږ اوس د امت حاضر او راتلونکی جوړو. الله تعالی موږ ته نصرت را په برخه کړی دی. دا ځکه چې موږ د پیغمبري ابدي رسالت وارثان یو. حقیقت دا دی چې موږ د معاصرو پرمختللو ملتونو د کاروان څخه ډېر وروسته پاتې یو. زمونږ او د دې ترمنځ مسابقه د کاسه ګړب او د سوی ده مګر سوی ډېر بیدار خفیف
او ډیر چست و چالاکي البته کاسه ګړب ډیر روح حرکت کوي او تل ویده وي موږ په هر څه کې د دښمنانو آلاتو او وسایلو ته محتاج یو موږ په مادي برخه کې په هیڅ صورت له دوی سره سیالي نشو کولی البته زموږ امتیاز په معنویاتو روحانیت دعوت او د آسماني ستر رسالت په وراثت سره دی چې نړیوالو ته به د امن سولې شرف او ازادي پیغام له ځانه سره لرو تاریخ څرګنده کړې ده چې مادي ځواکونه تل معنوي ځواک ته سلامي شوي دي زموږ تیر اسلاف اصحاب کرام د جاهلي نړۍ د روم او فارس په مرکزونو کې خپاره شول ملتونو ته د ازادۍ شرف سولې او عدالت پیغام له ځانه سره درلود اروپایي ملتونه د احبارو رهبانو او صلیب او فارسي او هندي ملت د اور او غوا له بندګۍ څخه وژغورل او د الله تعالی په بندګۍ کې داخل کړل معاصر ملتونه منتظر دي چې دغه امت به بیا خپل منصب خپلوي بشریت به د مادې او خېټې له بندګۍ او د مادي مسابقې څخه ژغوري ټولنیز سیاسي اقتصادي او اخلاقي ظلم ته به د پای ټکی ږدي او د اسلام د عدل او مساوات نظام به برپا کوي په نړیواله سطحه د الله تعالی بندگان بندگی ته رابلي او اوس متاسفانه دغه لار خالی پاتې ده او مسلمان قوم ویده دی الله تعالی د مسلمان قوم راویښ کړي چې خپل منصب خپل کړي او نړۍ له امن نه له مینې نه له شرف نه ډکه کړي او لارونکي انسان ته سمه لاره ورپه ګوته کړي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك